راله وایي د ستنه کې تار نشي چول دا په 1800 دوربین ما له ستا نیا واخیستو اوس ته ګوره خلک چې کوم دی نو د 3 انچونه په ستن کې تار اچوي زه به اوس 8 ګزه لرې ځم او ستن کې به تار اچوم دوربین زنده‌باد خلک په ښکارونه کوي زه به ستنې کې تارونه اچوم دا د ستن دا د تار دا د تار دا د ستن بېکاله د دیدن نور شه واده خو مې کړی وایي د یو منټ بل کار کوم مستر شینه ستا دماغ ورته زاریانو نو چې دا اوس انګرېزه تا جوړو نو ته په سترګو ړوند وي چې دا به سترګو ته څنګه لګو نو دا سوچ خو به دې پکې کړی دی خدای راسي که نه چې دا تار به زه اچوم که خیري تا خو ماله بیګم صاحب پیغور را کړی و که نه چې ته په ستن کې تار نشې اچولی نو ته ځان ته سړی وې زه ګوره که خیري دا به داسې عجبه فکر ستنې شوې او دوربین مې مکه مکل یم ته ګوره ما ته چې زه دغې خو ونې ښکاري دماغونه کار نه کوي او دوربین خو داسې نه وي چې زه وایم چې ماله په دې دوربین کې ستن ولې نه ښکاري زه به اوس یو بل کار وکړم دوربین کې چې څوک هم ګوري نو د لرې نه ورته ګوري زه به هغه ځای ته لاړ شم ستن او ګونټ به دلته وي د هغه ځای نه به زه تار اچوم راځه اشنا تاسو دلته دواړه ودرېږئ ښه زه ګورم چې دا تار زه د ستن کې څنګه اچوم ونه خوځم ته به وې دلته دي یاره خدای راسي کور والا کنه که دا تار ما دې ستنه کې نه اچولی کړه رښتیا خبر دی چې موږ سوچ وروستو کوو کار مخکې کوو دا اوس ما کم کار وکړو 8 ګزو کې به زه تار څنګه اچوم نو دلته اوس څوک پکار دي چې هغه دوربین ونیسي او زه تار هلته واچوم نو چې هغه دوربین ونیسي نو دا خو بیا هماغه خبره شو زه مړی دا تار به زه اچوم که دا ما دې ستن کې وانه شولو که دې دا مطلب شو چې موږ د دوه نوم نه یو هلته نو نظر به زما څنګه راځي طریقه
کوم ستن کې چې تا راچې ما ته پته ده څنګه وي چې د دې نه ښه طریقه ده بله شته نه بله طریقه ما سره نشته مدام ستنه اچول شو ستنه کې تار اچول شو که نه دا هم یوه طریقه ده اوس یې په سوري کې نه دغه کېږي نو داسې خو چېرته نه ملا نه مې ورته تاو کړه زه شینه ورشه او ورته ووایه دا د ستن او دا د تار 1300 روپۍ لاړې